بسم الله الرحمن الرحیم. درنو او قدرمنو دوستانو، السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته. زیاتر رنځوران موږ ته د پښو د درد، د لینګو د درد شکایت کوي، یا د لینګو د هډوکو د درد، او یا د لینګو د شاوخوا د عضلاتو یا د غوښې درد لږ شکایت کوي، او یا د پښو د تلو له ګرموالي او یا له درد شکایت کوي. دا مختلف عوامل لري. که د لینګو درد وي او یا د پښو درد وي، دا کېدای شي که په ښځینه‌وو کې وي، غالبا وجوهات یې د کلشیم او د ویټامین ډي کمی وي. کومې مېرمنې چې زیات اولادونه وزېږوي، هغه غالبا په دې رنځ باندې اخته کېږي. او یا که داسې وي چې مثلا د غوړزګو د پښو د غوښو دردونه، د شاوخوا د عضلاتو، د پلو او د پښو د تلو ګرمایشي، دا کله کله د انسان ته د شوګر له وجې هم ورپېښېږي چې هغه په شوګر باندې اخته وي، خو په ځان باندې خبر نه وي او دا دردونه یې وي. کله کله د پښو د دردونو یا د لینګو د دردونو عامل قبض وي. یو څوک ډیر زیات قبض وي، همیشه قبض وي، د هغې له وجې پښې دردونه کوي. نو که عامل هر څه وي، د هغې باید درملنه وي چې د هغه رنځ علاج وکړي. که په شوګر باندې اخته وي، باید د شوګر علاج یا له موږ وغواړي کوم چې طبیعي علاج ده، او موږ ځینې طریقې د دوستانو ته ښودلي دي، ځینې پرهیزونه دي چې هغه مراعات کړي انشاءالله تعالی. چې که د دوهم نمبر شوګر وي، یعنې تازه ورباندې اخته شوی وي، انشاءالله تعالی ډیر زر ممکن ده چې له دې رنځه چې نجات پیدا کړي. او که علت قبض وي، باید د قبض درملنه وکړي. که علت د ویټامین ډي او د کلشیم کمی وي، باید د شیدې زیاتې وچښي، او په شیدو کې کنځتې، هغه نانوایان چې په ډوډۍ باندې سهار له مالې اچوي، هغه کنځتې یا کنځلې، په اردو کې تیل ورته یایي، په عربي کې سمسم ورته یایي. دا که چېرته په یوه چمچه پوډر یې سهار په یو ګیلاس شیدو کې اچوي، او یوه چمچه پوډر یې ماښام په یو ګیلاس شیدو کې اچوي، او په عسلو باندې خوږوي، په اصلي عسلو، که د بیرې وي که نور عسل وي، که غرینی عسل وي، یوه چمچه عسل پکې اچوي، او سهار او ماښام یې څښي. د ویټامین ډي کمی به انشاءالله تعالی پوره شي، او له دې دردونو به نجات پیدا کړي. په عارضي طور باندې که څوک غواړي، انشاءالله تعالی دا یو طبیعي علاج ده، موږ یې تاسو ته درښیو. دا مشوره موږ ډیرو کسانو ته ورکړې ده، ډیرو رنځورانو ته دا مشورې ورکړې دي، او الحمدلله ګټه یې ورسره شوې ده. تاسې هم تجربه کوئ، په دې باندې څه لګښت نه راځي، څه خرچه نه ورباندې راځي. انشاءالله تعالی ستاسو ته به هم ګټه وکړي. اوبه دې په سطل کې ګرمې اوبه واچوي، یو بالټۍ دې له اوبو ډکه کړي. اوبه باید دومره ګرمې وي چې پښې یې نه پکې سوځي. په هغو اوبو کې د تقریبا 5-6 کاشوغې مالګه ګډه کړي، پکې هلدې کړي، او پښې دې پکې کېږدي ماخستن. غوره به دا وي که چېرته غرنۍ سره مالګه وي، غرنۍ سره مالګه، یا سمندري مالګه، یا توره مالګه. دا 3 قسمه هر یوه مالګه چې تاسو ته پیدا کېدله، هغه 5-6 کاچوغې په دې اوبو کې واچوئ، پکې حل یې کړئ. اوبه باید دومره ګرمې وي چې پښې نه پکې سوځي. پښې پکې کېږدئ تر هغه ځایه پورې چې درد کوي. په کرسۍ کې ورته کېنئ، یوه جګه بالټۍ کې اوبه واچوئ، پښې پکې کېږدئ، او تقریبا 20 دقیقې پښې پکې ونیسئ، تر څو دا اوبه یخې شي. بیا سم کله پښې راوکښلې، وچې یې کړئ، او د زیتون په تیلو باندې غوړې کړئ. غوره وخت یې ماخستن تر ویده کېدلو مخکې ده. انشاءالله تعالی که تاسې دا طریقه یوه هفته عملي کړئ، د پښو د غوړزګیو، یا د پښو د پلو د عضلاتو، یا د پښو د تودوخې، یا د پښو د ناکراره کېدلو د شپې لخوا، د دې به انشاءالله تعالی تاسو ته به ګټه ورسوي، او دغه دردونه به هم ارام شي. زه حکیم مولوي قدوسي له کراچۍ خبرې کوم. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. الله تعالی حافظ و ناصر شه. والسلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته.